سلامونه ملګرو. اکثره دوستان پوښتنه کوي د حسابي پی باره کې. د حسابي پی دغه ټرند به تاسو لیدلی چې هر څوک تاسو ته وایي چې حسابي پی باندې اکاونټ جوړ کړي او داسې وکړئ هسې وکړي پر لینک لیکي، خو دا تاسو ته نه وایي چې د دې ګټې څه شي دي، دا موږ په کوم ځای کې استعمالولی سو، آیا موږ ټولو ته ګټه کوي که نه کوي. حسابي پی د افغانستان راتلونکی دی. حسابي پی د افغانستان یو ډیجیټل والټ دی چې هیڅ یو والټ، هیڅ یو اپلیکیشن به د حسابي پی تشه نه کړي ډاکه. حسابي پی په راتلونکي کې لکه د پاکستان ایزیفیسا او جاسکیش تر هغه یو بهترینه پروګرام دی. په جاسکیش کې په ایزیفیسا کې د پاکستان یا د نورو هیوادو په اپلیکیشنونو کې هغه سهولتونه نشته کوم چې حسابي پی تا ته درکړي دي، خو چې دې زده کړې ته په پوسټ یې که ته فیسبوک استعمالوي، یوټیوب استعمالوي، هر سوشل میډیا استعمالوي، که ته د حسابي پی اکاونټ ونه لرې ته په صفر کې ضرب یې، ته باید هغه ټول شیان پرېږدې. حسابي پی کولای شي د پیپال څخه پیسې تا ته نغدې کړي، چې خلک د ټیک ټاک څخه پیسې ګټي په د حسابي پی د لارې نغدې کړي ستا په خپل جیب کې، او کولای شي د پایونیر د کارډ څخه پیسې هغه چې دی راواړي، یعنی خلکو په فیسبوک کې ګټلي، په نورو سوشل میډیاو کې ګټلي، د پایونیر کارډ د لارې کولای شي ته پیسې نغدې کړي ډایرکټ په افغانستان کې. دې ته ضرورت نشته چې ته اوس خلکو ته میسجونه کوې په خارج کې ملګري پیدا کوې، نه 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 نه. حسابي پی هغه تشي، هغه کمزوریانې ډکې کړې، ختمې کړې کوم چې به مخکې موږ ورسره مخ وو. اوس په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درښیم په پریکټیکل ډول یې درښیم چې موږ څنګه استفاده ځینې کوو او حسابي پی کم کارونه کولی شي. د حسابي پی څخه ما د ملګرو د پاینیر څخه پیسې جمع کړي، د پیپال څخه مې جمع کړي دي. همداسې تاسو کولی شئ چې هر چا ته پیسې واستوئ، د هر چا څخه پیسې ریسیو کړئ، او د دې سره یو بله خوبي چې هغه د فیسبوک سپانسرانو د لپاره استعمالیږي، هغه د آنلاین علی بابا، امازون، هر ځای چې تاسو یو آنلاین شی ووینئ کولی شئ اوس د حسابي پی د لارې رانیسئ. حسابي پی تاسو ته یو ډیجیټل، یو نړیوال چې هغه ته وایي ویزا کارډ، تاسو ته دا ماسټر کارډ درکوي. دا ماسټر کارډ چې د مخ په جیب کې پروت او ایزي پیسه دا دغه چې د حسابي پی د په موبایل کې انسټال، نور به د هیڅ یو آنلاین تادیه غم ستا سره نه در سره چې زه به دا څنګه کوم او دې کس به زه پیسې څنګه استوم او یا به هغه ماته پیسې څنګه استي. نو وخت مو نه نیسم، په لنډو کې درته وایم لوړ په ټایټل کې به هم تاسو ته د حسابي پی لینک پر هغه هم کلیک کولی شئ، او لاندې د دغه ویډیو په لومړي کمنټ کې به هم لینک د حسابي پی. اوس ګوره دا لینک زه ولې در کوم، اول په دې باندې ځان پوهه کوئ. کله چې دغه لینک باندې تاسو کلیک کوئ دا ماته معلومیږي چې کوم یو زما په لینک پسې راغلی، زما په لینک پسې چې کوم یو راغلی د هغه د اکاونټ ویریفای کېدل، د هغه د اکاونټ ویزا کارت فعال کول او څه چې پروسس دی هغه به ټوله زه کوم. زه تاسو ګایډ کوم، زه تاسو ټرین کوم، او په دې ټولو مواردو سره چې دا د فیسبوک دپاره څنګه استعمالیږي، د نورو سوشل میډیا دپاره څنګه استعمالیږي، او دا باید څنګه خوندي کړي، څنګه باید خپلې پیسې پکښې وساتئ، A to Z مو بیا زه ګایډ کوم. هغه ملګري چې زما په لینک پسې نه راغلي هغه د زما څخه ګیله نه کوي، ځکه زما خپل د ریفرل د دې خپلو ملګرو کار چې زه وکړم نو پر ما باندې به بیخي ډېر وي. صحیح ده. نو کله چې په لینک باندې کلیک کړه، سمپل او ساده ده، تاسو ته به یو داسې سفر خلاص شي. خپل د موبایل نمبر ورکړه او هغه کلیک والیډیټ کړه، تا ته به یو او ټي پي کوډ راسي، هغه ورکړه، ډایرکټ ته به زما په لینک پسې راسي. وروسته چې بیا دا کار دی وکړي، حسابي پی چې دا هغه ډاونلوډ کړه، حسابي پی په ګوګل پلی سټور کې سرچ کړه، زه تاسو ته بیا د موبایل پر سکرین هم ښیم. کله چې بیا هغه انسټال کړه، فقط لاګین سه، ساین اپ مه وهه ځکه ته هلته ساین اپ شوی، فقط لاګین سه او خپل نمبر ورکړه، کوډ به ولاړ شي، حسابي اکاونټ به خلاص او نور به دې زه ګایډ کوم چې څنګه یې ویریفای کړئ او څنګه د دې څخه استفاده کړئ. نور مو وخت نه نیسم، راځئ د موبایل وسیلې د دغه طریقه هم در وښیم. راځئ. ښه نو دوستانو، کله چې په لینک باندې کلیک کړئ، اوس مثلا دا لینک ما تاسو ته درکړي، داسې مو کلیک کړئ، دا به ډایرکټ تاسو داسې یو صفحې ته راولي. صحیح ده. زه اوس دلته مثال خپل نمبر به ورکړم، 93 د افغانستان کوډ ول شوی دی، نه بس فقط 9 ورکوم. صحیح ده. 9 مې ورکړه، 540 یو شپېته څلور اتیا. دا چې مو کلیک کړه ملګرو، دغه یو دا ټاګل دا به آن کړئ. صحیح ده. دا خانه به ډکه کړئ، اګري، او ورپسې به کنټینیو اینډ سکیور په سکیورلی باندې کلیک کړئ. دلته تاسو یو او ټي پي درځي، نو دغه او ټي پي چې دا هغه به تاسو راواخلئ، دلته بیا ورکړئ او ټي پي یعنې ویریفیکیشن کوډ. صحیح ده. زه اوس خپل هغه او ټي پي چې ماته راغلی د هغه زه راخلم. ښه نو دا د ملګرو ما خپل او ټي پي پکښې ورکړه، راله پر دغه والیډیټ او ټي پي باندې به کلیک کړئ. صحیح ده. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ
نو دلته به تاسو ته اتوماتیک راسي چې کنګریچولیشن ګورئ کنګریچولیشن مثال تاسو یو هیو سکسسفلی ساين اپ تھرو ا ریفرل لینک تاسو اوس نور خبر خلاص و د دې ځای څخه نور لاړ سي د دې لینک مثلا ختم سو ټول اوس براسي پلی سٹور ته دا خپل د حسابي اپیشل دغه به انسټال کیسي د اپ دا خو ان شاء الله ټول انسټال کړئ حسابي پی کله چې مدا انسټال کړئ دا حسابي دا به اوپن کړئ دلته به اوس پر دې ساين ان باندې کلیک کړئ سي دا اکاونټ تاسو جوړ شوی نور ته ضرورت نه پر دې ساين ان باندې کلیک کړئ دا تور خان دلته چې مو کلیک کړ خپل اغه نمبر ورکړئ سي دا پر کوم نمبر چې تاسو اوس اغه پر لینک باندې چې د اکاونټ جوړ کړی دي سي دا اغه نمبر ورکړئ زه بیا اغه نمبر ورکوم سي دا نو ما نمبر ورکړئ دا وبسي کنټینیو نو ملګرو اوس دا دی وای د واتس اپ د لاري کوډ ورسي که ساده میسج پر ساده میسج باندې کلیک کوم کنټینیو اوس ما ته بیا او ټي پی ولاړ سي او هغه او ټي پی بل ځل راواخم صحیح ده نو ملګرو دا د خپل او ټي پی مې ورکړه او دلته پر ویریفای باندې کلیک کوم اوس بدلته زما اکاونټ ما تخلاصي اوس په دې کې ملګرو مهمه خبره چې ده دلته دا د چې تاسو خپل اکاونټ ویریفای کړئ یعنی تر هغه ټیمه پورې تاسو د دې اکاونټو څخه کار نه سي خسلې د ویزا کارت څخه او د داسې نور سیستمو څخه چې تاسو اکاونټ ویریفای نه کړئ ګوره دلته ماته یو پین انتخاب کړه زه به انتخاب کوم یو دوه یعنی دلته بیا دا کنفرم کوم یو دوه دا کوډ چې د اساس په کاریج د تاسو چاته نشي سي د پر دې باندې کنټینیو باندې کلیک کړئ دلته چې د ماته وای تاسو پین چې دی نه دی والټ سي نو زه به د سی وکم دا سي اسانه کوډ حسابي پی وای مور کوي سي دا اسانه کوډ مور کوي زه به ورکم 55 شپوش پته او چې دا منی کې نه منی 55 شپوش پته سي دا هم نه منی او زه به سخت کوډ ورکم چې مثال 1.5 داس به کوم 1.2.5 صحیح ده دلته به هم بیا 1.2.5 ورکم چې وسه وایي دا یو منی ګوري ملګرو دا سه کوډ ورکوي چې ولر سخت اوس پر دې میبي لیټر پر دې باندې کلیک کوي صحیح ده یو دلته ګیټ سٹارټډ باندې کلیک کوي دلته تاسو اکاونټ چې مکمل کریټ سو خو لا هم ویریفای نه دی د ویریفای د لپاره به تاسو څه کوي تاسو به اکاونټ چې دی هغه ویریفای کوي دلته تاسو ګوري ملګرو دلته وای سکیور یور اکاونټ اند انلاک آل فول اکسس کمپلیټ رائټ ناو اوس مثلا څه درته وای اوس د ستې د خپل اکاونټ تاسو کول سي چې می سکیور کې می انلاک ټول مکمل شانه اوس دلته دغه یو چې د تاسو ګوري دلته ډیره مهمه خبره د ملګرو دلته تاسو ته حسابي پی اوس کارت دم درکې د ویزا کارت په نامه ګوره دلته چې کله تاسو دغه ویریفای کې دلته ډایرکټ تاسو ته د ویزا په نوم کارت راشي دا اف ای کارت هم تاسو استعمالولای شئ هر څه خو نور هم په دې کې ډیر اپشنونه دي زبل پلندو کې تاسو ته تشریح کوم خیر دلته به د اکاونټ د ویریفای کولو طریقه دروښیم ازما بل اکاونټ ته بیا ورسو بیا ولته طریقه دروښیم چې څنګه روپۍ ځنيسته کیږي څنګه راځي یا ما څنګه زیات د سیسټ لپاره استعمالوم اوس دلته وراسي پر دې سیټینګ باندې کلیک کوي سیده پر دې سیټینګ باندې چې مکل کلیک کړ پر دې ویریفای باندې کلیک کوي پر دغه پروفایل باندې و بخښي ملګرو دلته چې ملګرو تاسو کوم غواړي پر دې ایډیټ باندې کلیک کوي ایډیټینګ پر دې چې کله کلیک کوي دلته تاسو څه غواړي پر دې بس نور خو په دې ټول باندې تاسو سر خلاصي مثال اول نوم در غواړي اخیری نوم مثال نوم سو تخلص سو ایمیل سو ډیټا برث سو نېشنلټي افغانستان تذکره سو جندر میل سو مثال نارینه پروینس ولایت کوم په تذکره کې د کوم ولایت هغه به ورکه دلته کوم ولسوالۍ دی هغه به ورکه مثال دا منتلی انکم یې به څورته وټاکي دلته خپل امضا وکي خلاص اوس مثلا زه پر دی اول اپشن باندې کلیک کوم دلته ستاسو څخه تذکره غواړي سیده دا چې کنټینیو کوي حالانکه ما خو اکاونټ جوړ کړی دی نو ما چې اکاونټ جوړ کړی دی نو نور ضرورت نه چې زوز دا سکین کوم سیده دلته د تذکره اول مخ غواړي بیا په د دریم دغه کې د تذکره شا غواړي دا چې مو ورکړه بیا په دې اډ سلفي فوټو پر دې باندې کلیک کوي او دلته به تاسو ته ګوره وای دغه سی عکس په واخی دغه سی وزه په کنټینیو باندې کلیک کوم ملګرو ماته زوز داسې دغه سم عکس باید زواسو نو هغه عکس خو ضرورت نه ځکه زه خپل اکاونټ لرم دلته په دې دغه چې دی پر دې نوم کې سیده پر دا پرس نیم پر دغه ځای باندې دلته به چې دی هغه خپل هغه داسې نوم ورکړي چې مثال په تذکره کې سیده اوس مثلا زما نوم چې دی مثال وصالي زه کولی شم د تذکرې نوم ورکړم تخلص مثال خپل تخلص هم ورکولی شم چې هر شي تاسو ورته لیکئ سیده خپل تخلص به ورکړي دلته به خپل هغه ایمیل ولیکئ مثال تاسو استعمالوي سیده هغه خپل ایمیل مو ولیکئ دلته به ډیټا برث ورکړي ډیټا برث چې په تذکره کې مثلا اوس مثال زما ته تخلص چې دی
2001 د ډسمبر 8 دا مثلا زما دغه سو ډیټا برس تاسو وټي تاسو هر څور کوي مثلا د زما ډیټا برس تاسو هم دغه انتخابولای سي او دلته نېشنلټي یعنی تاسو هغه پیژن پاڼه هغه د افغانستان ده دلته په افغانستان انتخاب کی او دلته جندر پر دې باندې میل انتخاب کی او دلته چې د پرووین دی ولایت مثلا زه د هلمند یا مثلا د کابل لیکم او دلته ولسوالۍ چې مثال بګرام لیکم او دلته چې د پدې کې چې د یو په دغه شي کې پدې کې مشکل نشته چې د تاسو هغه وظیفه تاسو ته وای مثال اوکوپیشن چې تاسو وظیفه څه د ارټیست بزنسمن زم ارشي تاسو لیکي کوک اشپز ډاکټر څه شي نو زه ورته لیکم چې بزنسمن او دلته چې د انکم منتلی مثال څو انکم دی تاسو ملګرو د 15000 انتخاب کی هر څه تاسو انتخابوي او دلته ساینچر دی دلته مثلا د خپل امضا وکي او دا به کنټینیو کی د دې سره به مکمل دلته تاسو ته کنټینیو بٹن خلاص سي کنټینیو به کی تاسو اکاونټ به په یو سات کې ویریفای شي که د هر چا د 900 روپۍ پر سکرین باندې ان شاء الله زما نمبر ستاسو ما سره ډایرکټ رابطه وکي زه مکمل اکاونټ ز خپل درته ویریفای کوم نو ملګرو ویډیو تر دې ځای پورې وکه هر مشکل هر ستونزه و پر واتس اپ نمبر راسي وخت مننه سم او فقط یو دغه وکي دغه ویډیو د نور ملګرو پر شیر کی والسلام